سلامونه. آیا ستاسو انډرایډ موبایل زما د موبایل په څیر باندې لټ شوی ده؟ سلو کار کوي، تیز کار نه ترسره کوي، په یو ځل باندې چې په یو څه کلیک کوئ ژر یې نه درته راپرانیزي، باید ورته انتظار وباسئ. هو، زه اطمیناني یم چې د ډیری ملګرو موبایلونو کې به دا ستونزه پیدا شوې وي او دوی به ورسره مخ وي. دا ولې؟ دا په دې خاطر چې تاسو په خپله د دې لامل شوي یاست. هغه څنګه؟ ویډیو تر پای وګورئ. په دې ټریک به په مکمله توګه تاسو پوه شئ. د دې لپاره تاسو باید راشئ، خپل د موبایل پلی سټور را پرانیزئ. پلی سټور کې باید تاسو څه وکړئ؟ بار هغه د جیمیل نښه یا هم ستاسو عکس به پرې وي، په هغه باندې به کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړو تاسو به راشئ منیج اینډ اپس اینډ ډیوایس، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته بره څه لیکلی دي؟ اوورویو او منیج. تاسو په دې منیج باندې به کلیک وکړئ. دلته څه لیکل شوي دي تاسو وګورئ؟ انسټالډ، یعنی هغه اپلیکیشن چې تاسو همدا اوس په خپل موبایل کې انسټال لرئ او ترېنه ګټه اخلئ. خو دې باندې به تاسو بیا هم کلیک کوئ په دې انسټالډ باندې. دلته به نو انسټالډ هغه برخه انتخابوئ. دا مو چې کله انتخاب کړله دلته څه تاسو ته شو کیږي یا ښکاره کیږي. تاسو لږ صبر ورته وکړئ تر څو انټرنیټ لږ سلو ده دا ښکاره شي. دا دی ملګرو، د ښکاره شول. دا هغه اپلیکیشن دي چې تاسو پخوا انسټال کړي وي په خپل موبایل کې، بیا مو ان انسټال کړي دي. هغه د موبایل له سکرین نه ان انسټال شوي دي، خو په پټه میموري یا ریم په دې کې لا هم شتون لري. نو ځکه ستاسو موبایل حافظه هم ډکه شوې ده او تاسو ته به اکثریتو ته به دا هم ښودلی وي بره نوټیفیکیشن به درکړي چې ستاسو د موبایل حافظه ډکه شوې ده یا حافظه موبایل شما پر است. نو تاسو خپل موبایل ګورئ څه پکې شته هم نه یو حافظه یې ډکئ او دې ستونزې سره تاسو مخ شوي یاستئ. نو دا همدغه وجه ده. دلته هغه اپلیکیشن ډېرې اپلیکیشن شته دي چې تاسو ان انسټال کړي دي خو په پټه میموري کې شته او ستاسو د موبایل د سلو کېدو لامل هم ګرځېدلی دي او د حافظې د ډکېدا لامل هم شوي دي. نو تاسو به دا یو داسې ټیک مارک کوئ، کلیک به یې کړئ، په دغه برخه باندې به کلیک کوئ. نو دا به تاسو څه کوئ؟ بره د ډیلیټ یا د حذف کولو تڼۍ ده، دې باندې به کلیک وکړئ او دا به ریموو کړئ. په دې سره به ستاسو د موبایل اوس دلته زیاتې دي ویډیو هغه کېږي اوږدېږي، نو زه ځکه ترې نه صرف نظر کوم. نو په دې کار سره به ستاسو د موبایل سرعت هم زیات شي او حافظه به هم خالی شي او تاسو به له دې ستونزې څخه خلاص شي او خدای پاماني به ورسره وکړي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو در سره لایک کړئ، کمنټ وکړئ او په کمنټ کې راته ولیکئ چې تاسو ویډیو خوښه شوې ده. او له موږ څخه د ملاتړ لپاره او د دغه ډول ګټورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو دغه ډول ګټورې ویډیوګانې ژر تر ژره پر خپل وخت تر تاسو در ورسیږي. د الله په امان.